د یوې سرچینې له مخې د پاکستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره نوي روزونکي ټاکلي چې لا یې اعلان نه دی شوی. پاکستان کرکټ بورډ له نړیوال جام وروسته اعلان کړی و چې په بدلونونو فکر کوي. نړیوال جام کې د پاکستان لوبډله پر 5م ځای راغله او ونه توانېدل چې نیمه پای لوبو ته یا دغه سیمي فاینل ته لار ومومي. همکار مو سلمان میا چې د پاکستان د کرکټ بهیر له نږدې څاري دلته سټوډیو کې دی. سلمان ستړی مه شې. د پاکستان ملي لوبډلې د روزونکو لپاره د چا نومونه تر اوسه مخې ته راغلي؟ امان څنګه چې تاسو خبر یې چې د ملي لوبډلې د پاکستان ټیم د پرفارمنس هغه رنګینو په نړیوال جام کې نو د هغې پاکستان ته راتګ نه پس د پاکستان کرکټ بورډ کې دا خدشه وه چې دوی به خامخا ډېر زیات فرق به راځي په دې ټول کوچ او څومره چې دا به بدلي. اوس چې کوم زما کوم سورسز دي په پاکستان کرکټ بورډ کې د نن هغې سره چې کومې زما خبرې شوي دي هغوی داسې وایي چې نومونه چې کوم راغلي دي په هغې کې ټولو کې د مصباح الحق نوم چې کوم دی هغه د هیډ کوچ لپاره راځي او کیدای شي چې اعلان هم وکړي شي ډېر زر. لا اوسه پورې دوی اعلان نه دی کړی او هېڅ پته هم نه لګي تاسو ته پته ده. او د بالینګ کوچ لپاره د وکاریونس نوم مخې ته راغلی دی. دې سره سره دوی داسې وایي چې دا کوم مخکینی کوچ او میکي آرتر د هغه کنټرکټ دوی رینیو نه کړو په دې میټینګ کې چې کوم اوس شوی خو اوس لا اوسه پورې دا معلومه نه ده اعلان شوی لا نه ده دا خبره. د پاکستان پخوانیو لوبغاړو چې مشهور وو انضمام الحق هم د روزنې چارې ترسره کړې. افغان لوبډلې روزنه کوله. دغه ستاسو وقاریونس یاد کړه څومره مهمه ده چې پاکستان کرکټ بورډ پخوانیو لوبغاړو ته فرصت ورکړي، چانس ورکړي چې راشي او نوي لوبغاړي وروزي او دوی ته روزنه ورکړي. نو دې ځل داسې وایي چې پاکستان کرکټ بورډ کې چې کومې دننه کومې خبرې روانې دي او زما چې چا سره خبرې کوي هغوی وایي چې پاکستان کرکټ بورډ دې ځل دا غواړي په دې باندې دوی ټول متفق دي چې دوی خپل زړو لوبغاړو ته چانس ورکړي او هغوی مخې ته راولي. د هغې یو وجه همدا هم ده چې هغه لوبغاړي چې کوم په ډومestic کرکټ کې لوبېدلي دي او هغوی ډومestic کرکټ کې مخکې لوبې کړي دي په مختلفو پیچونو په مختلفو ځینو کې نو هغوی ته د دې ډېره اندازه ده چې هغوی سره کوم دا نوی لکان راځي یا دا نوي کول راځي د کرکټ ټیم ته نو هغه څوک کیدي شي. او بل دا هغوی د خپلو دغو نه هم خبر دي چې یاره زموږ په کوم ځای کې کمزورۍ دي یا کوم ځای کې ښه کیدی شي دا کرکټ. نو د دې وجې نه دوی غواړي چې دا زاړه کسان واپس دې کرکټ ته او دې سره فضا هم جوړه شي چې یاره نور بارملکي ټیمونه پاکستان ته راشي او کرکټ ته نور هم توان میلاو شي. ډېر زیاته مننه سلمان میا د پاکستان د کرکټ په اړه سره خبرې کولو.